مونږ تاسې دا سوچ کله هم نه کوو چې کله کله الله تعالی باران منې کې د دغه منې کولو وجه څه ده. الله تعالی په مونږ باندې باران ولې نه راوروي؟ د دغه وجه څه شی ده؟ بنیاد څه شی ده؟ ګورئ دا د مونږ د اعمالو وجه ده. نو دا هم د ګناه یو نقصان ده چې کوم سړی ګناه کوي د یو ګناه عمل دا ورته ملاوي چې الله تعالی باران ځینې منې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو زکات نه ورکوئ، زکات منې کوي، الله تعالی د دغه په زکات نه ورکولو په وجه باندې تاسو باندې باران منې کوي. نو داسې خلک دي چې هغه د الله تعالی نه دعاګانې غواړي، یا الله باران راوروه، یا الله مونږ ته د باران ضرورت ده، یا الله باران وروه. هغه د استسقا منځونه کوي او په دغه منځ کې هغه خلک وي چې هغه نه لمونځ پیژني، نه زکات پیژني، نه عشر پیژني، نه د الله او د الله د رسول احکامات پیژني. دی بیا هم راشي د استسقا په منځ کې او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. د دعا اثر ضرور شته، دعا قبلېږي، خو د الله تعالی یو قانون ده. الله تعالی فرمایي چې تاسو زکات ورکوئ زه باران در باندې وروم. نو یو سړی زکات نه ورکوي، عشر نه ورکوي، نیک اعمال نه کوي، دی بیا هم د استسقا لمونځ کوي، د الله تعالی نه غواړي، دا د الله تعالی د قانون خلاف ده. نو کله چې سړی زکات نه ورکوي بیا الله تعالی د دغه په بدله کې باران ځینې منې کوي. نو خلک داسې دي چې هغه زکات نه ورکوي، عشر نه ورکوي، نیک اعمال نه کوي، خو د الله تعالی نه دعاګانې غواړي چې یا الله مونږ باندې باران راوروه، مونږ باندې باران راوروه. دغه مثال داسې ده چې کله شیطان لعین موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، موسی علیه السلام د الله تعالی دربار ته بیا دا ورته و چې الله تعالی ته دا درخواست وکړه چې ما معاف کړي. بهرحال تفصیلي خبره ده. موسی علیه السلام واپس راغی، بیا ورته و چې الله تعالی ته معاف کوي دي، خو په یوه شرط سره چې الله تعالی کوم شرط ته ایښی په کوم وجه باندې ته رټلی وي، ذلیله کړی وي، د جنت نه یې رایستلی وي، هغه شرط پوره که الله تعالی دې معاف کوي. موسی علیه السلام ورته وویل چې ګوره الله تعالی تا ته دا شرط ایښی و چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو تا د سجدې نه انکار وکړه. نو الله تعالی فرمایي چې آدم علیه السلام خو ژوندی نه ده، لاړ دې شي هغه قبر ته دې سجده وکړي، بیا به دا سړی زه معاف کړم، دا شیطان به زه معاف کړم. نو شیطان ورته وایي چې ما د ده په ژوند باندې هغه ته سجده نه کوله، زه به اوس د هغه قبر ته سجده کوم. نو د دې وجه دا نه ده چې الله تعالی نشي معاف کولی. د الله تعالی یو قانون ده، یو عدل ده، یو طریقه ده، یو طرز ده. نو الله تعالی باران په یو انسان باندې راوروي چې هغه انسان زکات ورکوي، هغه انسان عشر ورکوي. نو د دغه وبال، د دغه نقصان، د دغه ګناه سزا دا خو اصل په آخرت کې مونږ ته ملاویږي، خو اثرات په دنیا کې هم راظاهریږي. دا باران منې کول دا د دنیا اثر ده. الله تعالی فرمایي چې ګناه سزا دا خو د په آخرت کې، خو اثرات په دنیا کې هم شته چې الله تعالی تاسو باندې بارانونه من کړي. نو دا د ګناه ډېره غټ نقصان ده چې کله یو انسان ګناه کوي نو د یغه ګناه نقصان په دنیا کې هم یو انسان ته محسوسېږي او په آخرت کې هم وي. نو هر انسان ته پکار ده چې الله او د الله رسول مونږ تاسو ته د کوم احکاماتو تعلیم را کړی ده مونږ هغه باندې عمل وکړو، او الله او د الله رسول چې کوم شیونو نه مونږ باندې کړیو د هغو نه مونږ تاسو خپل ځان باندې کو، بیا به ان شاء الله داسې وشي چې مونږ به نیک اعمالو کوشش کوو، د هغه شوق په مونږ په زړونو کې پیدا شي او د غلطو کارو او د ګناهو نفرت په مونږ تاسو په زړونو کې پیدا شي.